نورستان کې د کلونو راهیسې د غشو ویشتونکو محلي لوبه رواج ده چې ډیری وخت د دغه لوبې سیالۍ د کلیوالو ټیمونو ترمنځ د ژمي په موسم کې ترسره کیږي. دغه لوبه کې 100 متره لري نښې ښودل کیږي او بیا یې د دوو ټیمونو ترمنځ له یوه نیولې تر 2 ساعته نښه ویشتل کیږي چې د هر ټیم نمرې زیاتې شي هماغه ګټونکی اعلانوي. د دغه سیالیو ترسره کوونکي وایي دغه لوبه ډیره پخوانۍ ده. د نیکونو وخت نه دغه یو رواج دی. مو پخوا خو هغه وخت سلا نه وي دا سلا وو دی باندې جنګ کول دا لوبه کې مونږ تبدیل کړی دي. دا یعنې په هر کلي کې ځان له ځان ټیمونه مشته دي او داسې دي چې په کلي کې داخل ټیمونه ګروپونه دي چې لوبه کوي 12 کسیزه 15 کسیزه 20 کسیزه بعضې داسې چې 40-50 نفر پورې یعنې 2 ګروپه جوړېږي دي. 2 ګروپو کې مثال همدغه هم لوبه دي چې ګروپونو کې چې ولوبېږي د چا رن زیات شو ما ګټل دي. دغه لوبه د دې کس له وسه پوره نه ده او ترسره کوونکي وایي چې دغه لوبه په ډیر زور او تخنیک ترسره کیږي چې د روزل شوي کس پرته یې نور څوک نشي کولی. غشي ویشتونکي له حکومته غواړي چې د دغې لوبې د پرمختګ او ژوندۍ ساتلو په پار دی ورته خپلمنځي سیالۍ برابرې کړي. وختو کې بیا ترسره کیږي دغه لوبه او اکثر وختو کې اوړي کې د خلکو ټولو په کاروبار بوخت دي. اوړي کې دونه رواج نه او بل چې دغه مهم مجالسو کې او دا یو محلي دود دی د نورستان. باید ورزشي ریاست موږ ته تشویق کړي او دا لوبه پرمختګ شي چې موږ ټول افغانستان ټول په نړۍ په سطحه موږ لوبه وکړو. په همدې حال کې دغه ولایت مسؤلین بیا د سیمه ییزو لوبو د پرمختګ او ژوندۍ ساتلو لپاره د اړخیزو هڅو ډاډ ورکوي. نورستان ولایت کې دودیزې لوبې لرو لکه د تیږې اچونه ده، خوسۍ ده او د دې ترڅنګ غشي ویشتنه ده چې په دغه برخه کې ځینو ورزشکارانو ته لباسونه هم ورکړل شوي دي. د دوی د هڅونې لپاره دوی ته وخت نه وخت مسابقې په لاره اچول شوي دي. د دوی د هڅونې لپاره ولسونه ورځي، د دې ترڅنګ چارواکي ورځي، دوی په بېلابېلو برخو کې هڅوي. د غشو ویشتلو ورخوا الوز، غېږ نیونه، خوسۍ نورې هغه لوبې دي چې نورستان کې مروجې دي او وخت نه وخت په کلو او بانډو کې ځوانان ترسره کوي. سباون ساحل، وحدت نیوز، نورستان.